د شریعت غږ رادیو درنو مینوالو او محترمو اوریدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. لکه څنګه چې خبر یاست د افغانستان د ټولو برخو څخه د علماء کرامو عمومي شورا چې د کندهار په لرغوني ښار کې د 1350 لمریز کال د حمل د میاشتې په 11 نیټه پیل او بیا د عمومي شورا د غونډې په 4مه ورځ عالی قدر امیر المؤمنین محترم مجاهد ملا محمد عمر اخون خپل ارزښتناکه وینا درنو حاضرینو ته اورولې وه. دا دی ستاسو محترمو هیوادوالو د پرله پسې غوښتنو او خوښۍ په خاطر یې نشر ته سپارو. نعره تکبیر، نعره تکبیر، تحریک طلباء اسلام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى كل ملائكة والمقربين على عباد الله الصالحين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فأما بعد بسم الله الرحمن الرحيم. محترم علماء کرام مشایخ که هم موږ سره مناسبت خو نه لري ستاسو په مخ کې زموږ لپاره وینا خو بیا هم د اسلام پر بنیاد باندې موږ وایو که څه فایده وکړي. خو خبره دا شی ده چې طلباو کرامو چې دا حرکت شروع کړی دی او په دې کار اخته دي دې طالبانو ډېره غټه دعوه کړې ده. هر چا چې پوښتنه ځینې کړې ده، که ژورنالیست کړې ده، که یو مملکت کړې ده، که عوامو کړې ده، که دښمنانو کړې ده، که خواصو کړې ده، د دې طالبانو او هغو خلکو ته دا بیان دی، دا یې وینا ده، دا یې جواب دی چې پوښتنه چا کړې ده چې د طالبانو کوم هدف دی، د طالبانو کوم مرام دی. طالبانو دا ویلي دي چې موږ چې یو دا د خدای په مځکه کې د خدای دین پیاده کوو، د خدای د کلمې خدمت کوو، شرعي احکام او حدود د الله برپایه کوو. دا جواب دی د اوله ابتدا څخه تر اوسه پورې دا جواب دی او دا خبره ده، دغه هم مرام دی واقعا. خو خبره دې ځای ته راغله طلباو خو دا دي قرباني ورکړلې، قرباني په ډېره پوره پیمانه ورکړلې او هم دا دي ورکوي، روان دي، ولاړ دي. خو علماو ته زما خطاب دی و دغه علماو ته چې حاضرین دي او هغو علماو ته چې دا پیغام بیا ورسوي شاته چې څوک پاته دي، دا امانت دی چې بیا ورسوي د هر منطقي عالم و د خپل منطقي و علماو ته دا ورسوي. په علماو کې څه ناڅه یو په کمه اندازه، په ډېره کمه اندازه باندې یو څه غفلت شته.
چې موږ کوو چې موږ د اسلام دین په د خدای په مځکه کې پیاده کوو، د خدای حدود برپایه کوو. دا د الله حدود چې دي دا څوک برپایه کوي؟ طالبان خو هغه دي، خالي او توفق په لاس کې دي، روان دي، نن ژوندی دي، سبا شهید دي، بله ورځ زخمي دي. خو دغه کار دی چې دغه مځکه د فساد خلاصه کړي، د فساق او فجارو څخه د مځکه خلاصه کړي. دغه خدمت دی، دغه کار دی. دا دعوه چې دا طلبا کوي چې وایي موږ د خدای حدود د خدای په مځکه کې برپایه کوو، دا دعوه د علماو په سر سره کوي. دا دعوه چې دی کوي دا په دې سره کوي چې موږ تر شا علما لرو، موږ په علماو سره به نو د خدای حدود برپایه کوو. د خدای حدود چې دي طلبا په څه شکل برپایه کوي؟ خو اندازه د شریعت چې ده هغه علماو ته معلومه ده، طلباو ته خو نه ده معلومه ده. بدیع المیزان او قطبي او کندیه کاذب دي، دې ته څه معلومه ده؟ و صرف دا معلومه ده چې دا د خدای هغه ضروري علم چې دی هغه علم ضروري ور معلوم دی، په دې یقین دی چې دا حق دا باطل. دا مسئله په مابین د مسلمانانو کې دا به څوک خلاصي، دا به څوک د حدود برپایه کوي. خو بعض علماو هغه دي څه خدمت کړی دي، بعض علما د ځان سره یو فکر ساتي، وایي لا یکلف الله نفسا الا وسعها. نو زه دا خواهش کوم چې د دې آیات کما حقهم استغفر پیدا کړي. زه په یو مدرسه کې وم، یو کوچنۍ مدرسه م جوړه کړې وه، 15 یا 20 کسه انډیوالان، یعنی سبق مې وایه. دا د مځکې سر ټوله فساد ونیوي، قتل و قتال و چرو چپاول و فساق و فجار د مځکې سر ونیوي. ما مزاوزه تاسو ته معلومه وه چې تېره سوله، یعنې خلکو تصور نه سوای کولی چې دا به په څه شکل باندې دا اصلاح راځي ورمابین. نو دا چې ما سبق وایه زه هلته ناست وم، دا چې ما تصور ولی وایي نو خو دا لا یکلف الله نفسا الا وسعها دا ما لره کافي نه و. وانقادي تصور کې مې دا ولی نو ما څه په قدرت کې و. دا لا یکلف الله نفسا الا وسعها دا ما لره کافي نه و. وام توکل محض مې وکړي، توکل محض ناکامي نه لري، توکل محض ډېر زور غواړي، توکل محض زه غواړم د دې علما کرام سره. خلک به وایي چې دا تحریک ته څه وخته سره روان و، په څه شکل باندې و، په څه خفیه شکل باندې و، د کومې خوا حمایه کېدی و، د کومې خوا ترتیبېدی و، د کومې خوا روزل کېدی. د دې تحریک ابتدا دغه وه چې په دغه دایره کې، په دغه مدرسه کې ما کتاب کټ کړي، دوم یو بل سړی مې را سره ملګری کړي. د هغه چې پیاده د سنګساره څخه زنګاوات پورې وتلو. په زنګاوات کې مو د یو سړي څخه موټرسایکل واخیستی، سرور نومیږي، د تلوکان دی. په زنګاوات کې راباندې تلوکان ته بیا پسې ولاړو. موټرسایکل مې ځینې واخیستې، دا سړی مې تر شا سپور کړي، دا بل مولوي صاحب و دا را سره ملګري و، دا مې تر شا سپور کړي. دغه ابتدا ده چې نن پورې وتمه. مازې مې تصور و پورې وتم، دغه ابتدا ده. د دغه واخواته بل تصور رابند کړي، واخواته هېڅ شی نه و. پر موټرسایکل پورې وتلم، پورې وتم، هلته مې د دې سړي څخه د موټرسایکل واخیستې. نو بیا مې دې سړي ته وویل مولوي صاحب ته چې ته راسه چې پر دا دایرو باندې وګرځېدو، دا طالبان باندې به وګرځېدو.
نو د زنګاوات رسولو کال ته پر پښو ولاړو، بیا نو ماښام را باندې په دغه ماښام کې په یو ترخو کې روان، بیا مې دا مولوي صاحب ته وویل ما دغه ترخې داسې روانې دا بیا په یاد لره یو تحول انشاءالله راځي. نو دغه موټرسایکل مې ځینې واخیستې، سهار مې شروع په وکړه، یو دایرې ته ورغلو، 14 کسه طالبان ناستېدله، سره راټول مو کړله. دا توکل محض د فکر څخه مه باسئ. هم سره راټول کړه، شاوخوا هم سره را دوره کړه، باندې مې ورته وویله چې دغه د خدای دین پایماله سو، دا د خدای دین په دغه طریقه چالان دی چې هغه به ډېر په یو خفي ډول باندې مسلمانان عادي کړي، په رسوایي سره چې دی هغه فسق چالان دی. پوساکو پجارو ټوله منځکاون یوله چورو چپاول شروع دی، پر عام ډمبر باندې د خلکو ناموس کښته کېږي، د خلکو مالونه کښته کېږي، پر عام ډمبر باندې ملکي باره و ډبرې ته کښېنوي، موټران تېرېږي، پر ډمبر باندې مړی ناست دي، دومره څوک نشته چې پټ دا مې ورته وویله چې دغه سبقان نه ویل کېږي په دغه ترتیب باندې چې مردباد و زنده‌باد باندې دا خبره نه حل کېږي. موږ راولاړېږو دا طالبان که خدمت واقعا کوي د خدای د رضا لپاره دا سبق پرېښول کېږي، دا سبق نشته. او نه چا وعده راکړې ده د یوې افغانۍ چې بیا به ډوډۍ په دغه وطن کې به سوال کوو، په دغه وطن کې به پر د مسلمانانو باندې که چا راکړه که نه کړه. سبق بیا نشته او دا کار چې دی او ته نه دی، ورځ نه دی، میاشت نه دی، کال نه دی، دا د چا په قدرت دی که نه دی په قدرت. او دا به مې ورته وویلی چې تاسې دلاوري به مې ورکړی چې مال دا پانسکو په اجر او وخت کې ګرمي مو مال په دغه ګرمۍ کې پر دغه خزه باندې ناست وي، که تور دیګ دغسې دی د خدا و دښمنۍ ته ناست دي په اعلانیه کې. موږ تاسې د خدای د دین اهل ځان بولو او د خدای دین په اعلانیه نشو کولی. دا دونه غفلت مه کوئ، دونه بېغیرتیا مه کوئ. په دغه 14 انسانانو کې چې دا واسې ورته درنه کړی چې بیا به کوم ځای ونیوي په هغه ځای کې به ناست یو، او کوم خیر ځای فتح کوي هغه به بیا نه هیله کوو، سبق نشته و، چش نشته و، یوه افغاني نشته، اسلحه نشته، هغه به په سوال پیدا کوو که ویل که نه کوئ. په دغه 14 انسانانو کې یو انسان الله که ویلي دي چې زه کوم. نو په دغه 14 کسانو کې یو مولا که ویلي دي چې په دغه شکل باندې زه کوم او د جمعې په شپه کې یو کار وکوو که نه کړو، مال پس د جمعې څوک وي. خدای شاهد دی دغه خبره د هغسې ده، په محشر هم دا شاهدي زه ادا کوم. نو که دا دایره ما مخکې صالحې درته ویلې وه، دا هم د توکل محض ثمره ده وامه. زه څه درته وایم که دا دایره مخکې صالحې وګرځېږي نو خو نور به مې پر قیاس کړي وای، بېرته به راتلی خپلې مدرسې ته. نو بیا مې چې هغه د خدای سره وعده کړې وه، نو بیا مې په خپل وعده سره وفا وکړله، خدای دغه معامله وکړه. نو نه مې چې پرېښول بلې دایرې ته رالو، هغه 15 کسه وو، هغو ته مې په دغه شکل دا خبره درنه کړه، هغه 299. خو یو امت دی دا داسې نه دی چې هغه جلا درزن و، دا جلا درزن و، یا هغه کوشنیان و، یا دا لویان و، یا هغه سپین ږیري و، یا دا ځوانان و، یا هغه ښځې و، دا مېر و. دا په ابتدا کې د دې کار دا داسې یو حکمتي کار و، دا داسې د یو امتحان دوره پر ما باندې په اول سر کې راغله. نو دغه ابتدا وشوه، دغه ځای ته مو شروع کړه، تر مازدیګره مو دغه موټرسایکل وګرځاوه، 53 کسان برابر.
دغه د توکل محض انسانان مو درې 50 نفره برابر کړل. مازدیګر چې زه جنرال پورې وتم ما ته به سبا راکړي. دوی په دغه شپه کې پر یوه بجه باندې بیا راپورې وتل. نو دغه تحریک ابتدا و چې په دغه شپه کې راپورې وتل. شوارو زادې ګوره نه دی پوره. په سهار کې زموږ یو مولوي صاحب دی هغه تلي و خپل امامت ته لمانځه ته سهار وختي تللی دي. دا طالبان په شپه کې راپورې وتلي دي. سهار چې لمونځ وشو هغه مقتدی ورته وایي ما به رایې خو راشو خوب لیدلی وي. څنګه خوب؟ و دغسې نثار ته ملکې راغلي وي. دا شپاسته پاسته لاسونه دا مالته پر ما لاسونه تېر کړي. نو دا د تحریک ابتدا وه. دغه کارو دغه یو شوارو صدر د تحریک ابتدا وه چې وښول شوله. په شپه کې راپورې وتله. سهار د 10 بجو باندې مو موټران دوه پیدا کړه چې حاج بشر ته مو وویله چې وایي نو یو پورې راکړه. موږ کشکینافت ته وروستله. په کشکینافت کې دغه خلک موږ سره یو ځای کړل. حتی چې باره پسې ډېرېدله نو په سوال باندې د دغه خلکو څخه په 5 میله باندې څه اسلحه پیدا کړله. دغه ابتدا وه. دغه شروع وه چې جریان یې پیدا کړ. نو دا د توکل محض ثمره ده. توکل محض چې دی هغه نه ناکامه کېږي. نو موږ د دغه علماء کرامو څخه دا خواسته کوو چې توکل محض وکړي. خدای نکرده که دا زموږ دعوه ناکامه کېدله. دا زموږ غټه دعوه چې موږ وایو چې موږ په دې ملک کې د خدای دین پیاده کوو، د خدای حدود برپایه کوو. خو تاسو په دې پوه یاست چې دا حدود بیا علماو ماته او دا به څوک نشي برپایه کولی. علما به په کومو وظیفو په کومو رتبو کې برپایه کوي. هغه رتبې باید وپېژني چې په کومو رتبو په کومو وظیفو کې دا حدود برپایه کېږي. نو دا باید دا علما په داسې یو ټینګ عزم او په داسې اخلاص سره ودرېږي. خدای نکرده په دې سب کې مو کمزوري راځي. په دې سب کې سبا دا طالبان او خپل شناختل منځنی دا ير بسجني نوې نسل روزل وایي. په دغه تحریک کې ډېر غټ اخلاص پکار دی. خدای هغه عذر به موږ ځینې قبلوو د عالمه څخه. هغه عذر زه خو خپله قبلومه چې هغه عذر په نیز د خدای قبول هغه دی او خدای سره خبر دی. په خوله باندې سړی معذور نه بلل کېږي چې نفسي په خوله وایي چې زه معذور یم. خدای او الله سره خبر دی. او همهغه عذر زه قبلوم د علماو څخه چې هغه په نیز د خدای قبولي. چې په نیز د خدای قبول نه وي هغه عذر زه د هېڅ عالمه څخه په ټول افغانستان کې زه نه قبلوم. هغه به خپل خدمت کوي. هغه خدمت به کوي چې هغه په کېدونکي هغه اثر مرتب پر پیدا کېږي. بعضو خلکو سره داسې یو شی وي چې منا ده قضا خو یو داسې شی نه ده. نو اوس چې داسې یو شی وایي او بل داسې یو نوم نوشان وایي. یا مې سبا کوم
کې اعتبار درلودی تر بغل مې ایستلی یم بله کولی خو دا زه کتاب خاص خو د علماو ته کوم که څه مناسب نه دی خو بیا هم د خدای د مسؤلیت څخه بیریږم زه پر دې ځای باندې هغه خپل مسؤلیت د خدای چې خدای زما په غاړه کې راچولی دي خپل مسؤلیت د غاړې او ما د دغو علماو غاړې ته ورسپارم چې څه زموږ وظیفه ده هغه خو وایي موږ اخته یو خو موږ رایې لګیا یو چې خپل خدمت پرې کوو کوم کار چې په موږ باندې کېدی په موږ خو هغه کار دی چې هغه د یو زور و د یو تورې و د ټوپک کار دی کومه دعوه چې موږ کوو چې موږ وایي د خدای حدود برپایه کوو د خدای حدود بیا د علماو بل څوک نشي برپایه کولی د خدای په خاطر باندې دغه آیات کما حقه مصداق پیدا کوي کما حقه مصداق چې لا یکلف الله نفسا الا وسعها دا ډېر علما وایي وان هغه وخت کې دا آیات ما لرم کافي و خو نو ما کفایت په دغه نه وکړي خو ما تصور نه کېدی په دغه حال تصور هم نه کېدی چې دا جوړ شو نو خو سړی به اخته یي لږ یا ډېر خو خدای بیا برکت پرږدي نو د دغه علماو څخه موږ دا خواهش کوو چې دغه د خدای و دین ته ډېر برجسته ودرېږي ډېر په یو چنګ عزم سره ودرېږي دغه دعوه ته ناکامه کېدله دا د بل شي نه ناکامه کېږي که خدای نه کرده ناکامه کېدله حدود د الله چې په عمل کې جریان ولري هغه عمرای هم نفس خرابېدلی د خیانت مخه هم نیول کېدلی شي هر عالم چې اوس ما تر لاس ونیسي یا نو واجب العزل وبولي په هغه دم به زه استعفا کوم په هغه دم به زه ایسته کېږم یا مې بل یو مسؤلیت را پکښې وویني بل تر لاس ونیسي طالبانو ته اوبه څنګه وړم محترمه ډېره قضا وه طالبانو ته بوټي راوړم محترمه وه طالبانو ته ډوډۍ پخوم محترمه وه طالبانو ته چای وچوم الله اکبر ځان الله اکبر الله اکبر الله اکبر واجب العزل ليه طول الآيات صار في شيء طول آيات عمل مبارك فيها ولقد كتبنا في زبور من بعد ذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون تشارك غير كبدا تحريك نفسي لا يبقي بيت من مدار ولا وبار إلا يدخل الإسلام فيه بعز عزيز وبذل ذليل توجد خودي خستو او کړه کې د اسلام داخل شي د ټول آیات عمل دی مبارک شه ټول عالم تفسر قبول سره معلوم دی خدای تعالی ثم مشهد مبارک دي شه دا طلبه چې دا اهل حق ځانونه بولي دا طلبه اهل حق ځانونه بولي دا اهل حق دعوا کړې ده دا د فساق او فجار دوره نه ده دا د فساق فجار دوره ختمه ده چې هغه ته به عالم څه ویلی هغه پر غوږ نه نیولی دا دوره د طلباو ده طلبا به حتمي او ضروري دا کوي چې عالم ورته وویلی چې په تا کې دغه نواقص دي هغه به ایسته کوي یا به د دې صفه وځي د دغه علماو هره خبره چې ده هغه ځای ته رسېږي دا علما د دې علماو ته دا پکار ده چې ودرېږي دې علماو ته دا پکار ده په ټینګ عزم ودرېږي په ورځ د محشر باندې بیا زه حساب و کتاب که چا زما څه درلودي زه دا علما تر ګرېوان نیسم دا علما زه نه پرېږدم که زما ته دا کار خرابېدی د دغه علماو په بنیستي سره به خرابېږي د دغه علماو په غفلت به خرابېږي په بل شي نه خرابېږي دا علما زه تر ګرېوان نیسم په ورځ د محشر نه پرېږدم حدود د الله برپایه کېدل فعل علماو په بل چا باندې نه کېږي علما احکام نه شي برپایه کولی نه احکام چلولی نور معلوم دي دا علماو ته دا پکار ده چې په ټینګ عزم به په دغه کار کې درېږي نوی تصور ورلره پکار دی دغه زاړه تصورات چې دوی ولیدي یا یې ویلي دا د بند کې بالا نوی تصور په دې خبرو کې ورلره
پکار دی په ورځ د محشر به حضور کی الله به حضور کی حساب به ګریوان کې دننه د ځان سره کوي کما حقه مصداق به د آیات ور پیدا کی بیا دا بیا نه وایي چې لا یکلف الله نفسا الا وسعها اکرمی دا دعوه باقی دی دغه په دغه وخت کې هم زه دغه خبره کوم چې دغه علما که ملک خراباوه یا راته خرابېدي یا فساق و فجار راته جوړېدل تر لاس به مو نیسي یا به محوه کوي دغه علما به پر ځای باندې ثابت و قائم وي نور خبره ما سره نشته بس دغه خبره وشوه دغه علماو ته ما ورسوله و دغه حاضرینو ته دغه حاضرین بیا د امانت په شکل باندې تر شا چې هر څوک پاته دي هغو ته بې رسوي وما علینا الا البلاغ المبین ډیرو قدرمنو اوریدونکو دا وه د علی قدر امیر المؤمنین محترم مجاهد ملا محمد عمر اخون هغه وینا چې د عمومي شورا په تالار کې دوی عالي مقام درنو علماء کرامو او محترمو حاضرینو ته اورولې وه